شیخ زاید پوهنتون کمپیوټر لیب کې ګڼ شمېر محصلینو ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوي. د یاد پوهنتون مسؤلین زیاتوي هغه زده کوونکي چې په انلاین زده کړو کې مشکلات لري موږ له دوی سره ځانګړي ورکشاپونه دایروو. دوی وایي په یاد لیب کې 2 پایي کمپیوټرونه شتون لري چې د ورځې په جریان کې زده کوونکي ترې استفاده کوي او په اسانۍ سره خپلې ستونزې پکې حلوي. دلته د معلوماتي ټکنالوژۍ د کمپیوټر لیب څخه موږ محصلینو ته خدمات وړاندې کوو. یعنې دلته محصلین راځي د انټرنیټي ستونزې دلته حل کوي. په یو ځل باندې 2 محصلین کولی شي د انټرنیټ څخه استفاده وکړي. د په 4 شفتونو کې موږ د ځانګړي مهالوېش له مخې ترتیب کړی دی چې په ورځ کې 288 محصلین د ورځې د کمپیوټر لیب څخه استفاده کوي. 2 کمپیوټر لرو، ټول فعال دي، ټول د انټرنیټ سره وصل دي. هممهاله محصلین خوښي څرګندوي او دوی وایي لیب زموږ لپاره هغه ستونزې چې پخوا به مو د زده کړو په برخه کې لرلې تر ډیره حل شوي. پخوا به چې موږ به انټرنیټ ته لاسرسی نه درلوده نو موږ ډېر مشکلات درلودل. هغه پروژې به چې موږ په صنف کې راپیل کېدې یا کوم ټاسکونه به چې راپیل کېدل هغه به موږ نه شوی په اسانۍ سره حلولی. نو محصلین ته چې موږ راځو د مشکلات حلوو موږ ترې راضي وو. وافعلا که ما بسیار مجهز شده کامپیوتر لب و اینترنتشان بسیار خوب شده و ما خیلی خوشحال هستیم که مشکلات ما را در اینجا رفع بسیم. مسئولین په ورته وخت کې زیاتوي په پلان کې دا چې د شریعت او ژورنالیزم، ویترنري او ټولنیزو علومو پوهنځیو لپاره یو لوی کمپیوټر لیب جوړ کړي.